بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. صاد والقرآن ذی الذکر. سواد قسم دے د نصیحت نا پډک قرآن. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. بلکې هم دغه خلک چې د منلو نه انکار کړی دی یعنی قرآن په سخت تکبر او سرکشۍ کې اخته دي. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناس. د دین مخکې مونږ هم دغسې ډېر امتونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کمبختي راغله نو هغوی چغې سورې وهلې خو هغه د بچ کېدو وخت نه و. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دی په دې خبره سخت حیرانه شو چې دی ته په خپله د هم دینه یو ویرونکی راغی. منکرانو وویل چې دا جادوګر او دروغجن دی. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا د ټولو خدایانو په ځای فقط هم دا یو خدای وګرځو؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی د قریشو سرداران د دې وینا سره ووتل چې ځئ او د خپل معبودانو په عبادت ټینګ اوسئ. یقینا دا خبره خو د څه بل غرض دپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره خو مونږ رستنی دین کې هم نه دا اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه د ځانه جوړه شوې خبره ده. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا زمونږ په منځ کې هم دغه ایک یو سړی پاتې شوی و چې په ده باندې د الله وحی نازله کړې شوه؟ اصلي خبره دا ده چې دی زما په وحی کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې دپاره کوي چې دی زما د عذاب خوند نه دی څکلی. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا ستا د بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانی د دی په اختیار کې دي؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب. آیا دی د اسمانونو او ځمکې او هغو په منځ کې د شیانو مالکان دي؟ ښه نو دی دې په پړو وروخیږي اسمان ته. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. دا خو د لښکرونه داسې یو وړوکی غوندې لښکر دی چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکی دی. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. د دینه مخکې نوح قوم عادیانو او د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو. یعنی فرعون به چې څه وخت چاته په غوسه شو نو د هغه په لاسونو خپو او سر کې به یې میخونه ټک وهل. وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة أولئك
أولئك الأحزاب. او سمودیانو او د لوط قوم او د ایکی خلکو هم پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. دا لوی لوی لښکرې وې. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. د هغو نه هر یوې پیغمبران دروغجن وګڼل او زما د عذاب فیصله پې ثابته شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغو خلکو ته صرف د یوې چغې انتظار دی، یعنی د زلزلې چې په هغه کې به هیڅ وقفه نه وي. فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب د ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ له په بیړه راکه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دی یې جوړوي. دی ته زموږ د بنده داود علیه السلام کیسه بیان کړه چې د لوی قوت مالک و، په هره معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. مونږ غرونه د هغه تابع کړي وو چې سحر او ماښامې د هغه سره پاکي بیانوله. والطير محشورة كل له أواب. او مارغان به د هغه شاخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت مضبوط کړی وو او هغه تم حکمت ورکړی وو او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیتم ور په برخه کړی وو. فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. او تا ته د هغو جګړه کوونکو څه خبر رسېدلی دی چې په دیوال را ختلي د هغه حجرې یعنی محراب ته ننوتلي وو. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. کله چې هغه داود علیه السلام ته ورغلل نو داود علیه السلام د هغو په لیدو وارخطا او په واویلا شو. هغه یې وویل مه ویرېږه، موږ د مقدمې دوه فریق یو چې یوې په بل تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې د حق سره سمه فیصله وکړه او بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښایه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. واورا دا زما رور دی، د سره یو کم سل ګډې دي یعنی 9 او ما سره صرف یو ګډه ده. دا ما ته وایي چې دا یو ګډه هم ما ته راکړه او د په خبرو کې هم په ما ډیر تیز دی یعنی په خبرو کې په ما غالبه دی. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود إنما فتناه
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب. د دې آیات پاورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. داود علیه السلام جواب ورکړو دغه سړي د خپلو ګډو سره ستا د ګډې د یو ځای کولو خواهش رښتیا په تا ظلم وکړو او واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان برخوال داسې دي چې په یو بل ظلمونه کوي. فقط هم هغه کسان د دې نه بچ شوي دي چې ایمان لري او ښه عمل کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغو خبرو په ترڅ کې داود علیه السلام پوه شو چې دا خو مونږ په اصل کې په ده باندې ازمیښت کړی دی. نو هغه د خپل پروردګار نه بخښنه وغوښته او په عاجزۍ سره په سجده پرېوتو او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بیا مونږ د هغه قصور معاف کړو او یقینا زمونږ په وړاندې د هغه دپاره د نزدې والي مقام او غوره عاقبت دی. یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته وویل ای داود مونږ ته په ځمکه کې خلیفه وګرځولې د دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حقه فیصلې کوه او د نفس خواهشو پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله د لارې نه واړوي. یقینا کم کسان چې د الله د لارې نه بېلارې کیږي نو د هغو دپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیره کړې ده. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې ده چټي نه ده پیدا کړې. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافران دي. د دغسې کافرانو دپاره بربادي ده د دوزخ د اور نه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا مونږ هغه خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل کوي او هغه کسان چې ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شانتي کړو؟ آیا مونږ پرهیزګاران د بدکارانو په شانتي وګرځو؟ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې مونږ ته یې پیغمبر نازل کړی دی تر څو چې دوی د ده په آیاتونو غور او فکر وکړي او عقلمند ترې سبق واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
او داود ته مونږ سلیمان غوندې زوی ورکړو چې ډېر ښه بنده او خپل پروردګار ته ډېر ډېر رجوع کوونکی و. إذ عرض عليه بالغشي صافنات الجياد. هغه وخت د یادونې دی چې په ماښام وخت کې د هغه مخې ته تیز رفتار او اصیل اسونه وړاندې کړای شول. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. نو سلیمان وویل ما د دغو اسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله نور د سترګو پناه شو. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. نو هغه حکم وکړو چې دغه اسونه بیرته مال راولئ. بیا یې د هغو په پنډیو او په غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. او ګوره چې مونږ سلیمان هم په ازمیښت کې واچولو او د هغه د تخت د پاسم یوه لویه جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع کړه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وی ویل چې ای پروردګاره ما ته بخښنه وکړه او ما ته هغه بچایي راکړه چې زمانه سوا د هیچ چا دپاره لایق نه وي. بېشکه هم دا ته اصلي بخشش کوونکی یې. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بیا مونږ باد د هغه تابع کړو چې د هغه په حکم به په نرمۍ سره لګېدو چېرته چې هغه غوښتل. والشيطان كل بناء وغواص. او طاقتور پیریانم د هغه تابع کړل د هر قسم ودانې جوړونکي او د لویو سمندرونو نه د جواهرو د راویستو دپاره غوټه وهونکي. وآخرین مقرنین فی الأصفاد. او نور دیوان چې په زنځیرونو کې تړل شوي وو هم تابع کړل. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب. مونږ هغه ته وویل دا زمونږ درکړه ده ته واکمن یې چاته دې خوښه شي ورې کړې او چاته دې خوښه شي ورې نه کړې څه حساب نشته. فإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. یقینا د هغه د پاره زمونږ په وړاندې د نزدې والي مقام او غوره ځای د راتلو دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ د بنده ایوب علیه السلام ذکر هم وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړو چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مونږ هغه ته امر وکړ چې خپل خپه په ځمکه ووهه دا د یخې اوبه یخې د لمبلو دپاره او د څښلو دپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى
رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهلو عیال بیرته بیا ورکړو او د هغو ترڅنګ هم هغو عمره نور د خپل لوري د رحمت په ډول او د عقلمندو او د فکر د خاوندانو د پاره د درس په طریقه. فخذ بيدك ضعسا فاضرب به ولا تخنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل چې جارو راواخله او گزار پې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ په هغه کې ډېر صبر وموندو. هغه ډېر نیک بنده او خپل پروردګار خواته ډېر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم، اسحاق او د یعقوب علیه السلام ذکر هم دغو خلکو ته وکړه د ډېر عملی قوت لرونکي او د بصیرت خاوند خلک وو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مونږ هغه د یو خالص صفت په اساس غوره کړي وو او هغه د آخرت یاد وو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. یقینا دا ټول زمونږ په نزدې غوره شوو نیکو کسانو کې شمارلی دي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او د اسماعیل، یسع او ذوالکفل علیه السلام ذکر هم وکړه. دا ټول بهترین خلق وو. هذا ذکر وإن للمتقين لحسن مآب. دا یو نصیحت دی او یقین وکړئ چې پرهیزګارانو د پاره ډیر ښه د اوسېدو ځای دی. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. تل در تل جنتونه چې دروازې به د هغو د پاره پرانیستې وي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي د ښه میوو او قسمه قسم د څکلو شیانو غوښتونکي به وي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. او پسان کې به ورسره حیادارې او همزولې میرمنې وي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. دا هغه شیان دي چې د تاسو سره د حساب په ورځ د هغو درکولو وعده کیږي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بېشکه دا زمونږ نه ختمېدونکې روزي ده او یوه خاص تحفه ده. هذا وإن للطاغين لشر مآب. دا خو د پرهیزګارانو عاقبت یاد لرئ سرکشو د پاره ډیر بد ځای دی. جهنم يصلونها فبئس المهاد. دوزخ دی چې په هغه کې به هغه یوسوځي. څه بد توشک دی. هذا فليذوقوه حميم وغساق. او هغه دی خوندو سکی د جوشېدلو اوبو او د وینو ناو. فآخر من شكله أزواج. او د نه علاوه نور قسمه قسم عذاب. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنا
إنهم صالوا النار. هغوی به د دوزخ خواته د خپلو پیروانو په راتګ پلیدو به په خپلو منځو کې سره ووایي دا یو قوم دی چې ستاسو په څنګ اور ته تلونکي دي. څوک نشته چې دې ته هرکلی ووایي دی په اور کې سوځېدونکي دي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان به ووایي نه بلکې دا هم تاسو سوځئ، ستاسو دپاره هیڅ هرکلی نشته، هم دا تاسو دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی، یعنی هم تاسو موږ ته کفر ښایسته کړی و. څومره بد دی د اوسېدو ځای. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دی به ووایي ای زموږ پروردګاره چا چې زموږ دپاره دغه د کفر لارې چارې جوړې کړې وې هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. او دوزخیان به په خپلو منځو کې سره ووایي څه چل دی چې مونږ هغه کسان چېرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې په بدو خلکو کې شمیرل. اتخذناهم سخريا أم زاعت عنهم الأبصار. مونږ هم داسې په ناحقه د هغو نه ټوکه جوړه کړې وه یا هغوی چېرته د نظره پناه دي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. یقین وکړئ دا خبره رښتیا ده په دوزخیانو کې هم داسې جګړې کیدونکي دي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. اے پیغمبر دی ته ووایه زه خو فقط خبرداره کوونکی یم، هیڅ حقیقي معبود نشته مګر الله چې یو دی په ټولو غالب. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. د اسمانونو او د ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د دې په منځ کې دي، هغه زبردست او لوی بخونکی دی. قل هو نبأ عظيم. دی ته ووایه دا یو لوی خبر دی. أنتم عنه معرضون. چې د هغه په اورېدو تاسو مخاړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. دی ته ووایه چې ما ته د هغو خبرو هیڅ علم نشته چې کله هغې لوی ډلې فرښتو پس خبره تکرار کولو. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. زما لوري ته خو صرف هم دغه وحی کیږي چې زه روښانه څرګند آګاه کوونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا رب فرښتو ته ارشاد وکړو زه د خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. او بیا کله چې زه هغه ټیک ټاک برابر کړم او هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نو دغه حکم سره سم ټولو فرښتو سجده وکړه إلا إبليس
استكبر وكان من الكافرين. مگر ابلیس سجده و نکړه، هغه تکبر وکړو او هغه د کافرانو نشو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. الله تعالی فرمایل اے ابلیسا تسشی هغه ته سجده کولو نه منې کړې چې ما هغه په خپلو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړی دی. آیا ته تکبر کوې که د لوړې درجې د خاوندانو نه یې؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. شیطان جواب ورکړو زه د هغه نه غوره یم، تا زه د اوره پیدا کړی یم او هغه دې د خټې نه. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ارشاد وشو خنو ته د دې ځایه وځه، ته رټل شوی یې. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. او پتا باندې د قیامت تر ورځې پورې زما لعنت دی. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس ویل ای زما پروردګاره که دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې کله دې دویم ځل را ژوندي کړی شي. قال فإنك من المنذرين. الله تعالی فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی إلى يوم الوقت المعلوم. چې د هغې وخت ما ته معلوم دی. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ابلیس ویل ستا په عزت قسم زه به دې ټول ګمراه کړم إلا عبادك منهم المخلصين. سوا ستا د هغه بندګانو نه چې تا هغې غوره کړي دي. قال فالحق والحق أقول. الله تعالی فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. چې زه به دوزخ د تا او د هغو ټولو کسانو نه ډک کړم څوک چې ستا پیروي وکړي. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے پیغمبر دی ته ووایه چې زه په دغه تبلیغ باندې د تاسو نه څه بدل نه غواړم او نه زه تکلیف کوونکو نه یم، یعنی د خپل ځان نه څه دروغه خبره جوړه کړم او الله ته یې منسوب کړم. إن هو إلا ذكر للعالمين. او دا قرآن خو سراسر نصیحت دی د ټول جهان والو د پاره. ولتعلمن نبأه بعد حين. او د حقیقت به تاسو ته څه وخت پس معلوم شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.